سلامونه ګلونو هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې به په تن ولرئ، له جنګ او جګړو به په امان یاستئ. لکه څنګه چې ما تاسو سره په تیره ویډیو کې وعده کړې وه چې زه به په اقتصادي ترهګرۍ باندې خبرې کوم چې په افغانستان کې اقتصادي ترهګري څه ده، څوک دغه پر مخ وړي، کوم هیوادونه دې تر شا ډېر لاس لري او دوی څه ګټې په دغه کې لري چې افغانستان کې اقتصادي ترهګري دوی روانه کړې ده. د افغانستان په جګړې کې انډایرکټ دوی هم لاسونه دي، یعنې مستقیم ډول باندې دي، لکه څنګه چې ناټو راغلی وه، خو ولې دوی لاسونه داسې دي چې د پردې تر شا دي، د چا د پردې تر مخ وو، د چا د پردې تر شا وو. ناټو مستقیم خپلې ګټې لیدلې، هغوی مستقیم راغلل عمل یې وکړو، او نور بیا لګیا دي غیر مستقیم خپلې ګټې ویني او هغوی د پردې تر شا خپل لاسونه اوږده کړي دي. یوازې شکلونه یې موږ ته نه ښکاري، نورې لاسونه په افغانستان کې دي. پاکستان او ایران هم دوه زمونږ او ستاسو یو سرسختو ګاونډیان نه دي، یا زمونږ او ستاسو لپاره همیشه ضرر په ډول باندې ګاونډیان نه دي، چې دوی همیشه کوشش کړی چې په افغانستان کې اقتصادي ترهګري ولري. نه غواړي په افغانستان کې امنیت اوسي، نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي، نه غواړي افغانستان خپل وګړي په تعلیم باندې بسیا کې تر څو دوی په خپل پښو باندې ودرېږي او بل چاته احتیاج ونه وسي. د دوی دواړو اولې موخه خو د افغانستان اوبه دي، چې د افغانستان په اوبو باندې پاکستان نیم پاکستان په خړوبه کېږي، همدغسې د افغانستان په اوبو باندې بیا نیم ایران خړوبه کېږي. سیستان ولایت دا ټول د هلمند په سیند باندې ده. اول خو د دوی سترې موخې دا دي چې هغه اوبه پې بندې نه شي، له هغې ورهاخوا دوی په خپلو هیوادونو کې هر یو ایران 93 میلیونه وګړي، ورپسې پاکستان هم 220 خوا وګړي میلیونه وګړي لري، چې په خپلو هیوادونو کې د دوی لپاره ګوره کار پیدا کول، د کار زمینه برابرول. نو که د دوی لپاره کار پیدا کوي نو دوی به کمپنیګانې جوړوي او کارګر به په کمپنیو کار کوي. خو که ته کمپنۍ کې کار وکړې، کمپنیګانې جوړې کړې، نو د هغې لپاره باید ته بازار موندنه وکړې. که ته بازار موندنه ونه شې کولی، کمپنیګانې دې بیرته په ټپه باندې درېږي او کارګر او خلک بیکاره کېږي. نو په همدې خاطر باندې دوی غوښتل داسې یو هیواد په دغه ګاونډ کې ولري چې هغه هیواد مجبور اوسي له موږ نه هر څه واخلي. لکه که یادېږي یو وخت کې دغه طالبانو د نظام سقوط سره همغه وختونو کې، اول وخت چې 2001 کال او 2002 کلونو کې حتی زمونږ او ستاسو بوس هم له پاکستان نه غواړي راتلل، ځکه هلته وچکالي راغله په افغانستان کې. نور هر څه وړه بوره کالي هر له الف نه تر یې پورې ټول زمونږ له پاکستان او ایران نه وو. نو همدغسې هم له نورو ګاونډیو هیوادونو نه. خو اوس مهمه موضوع د چین ده، چې چین ډېرو ته بېطرفه ښکاري، چې چین څنګه بېطرفه پاتې شوی ده، او چین څنګه په هیڅ یو هیواد کې لاسوهنه نه کوي، نه پوځي حمله کوي، نه هم ځان ښیي چې موږ په دغه هیواد کې لاسوهنه کوو. چین خلک ډېر هوښیار خلک دي. چین څه کم 1.5 میلیارد وګړي لري، 1 میلیارد او 440 دي که 50 میلیونه وګړي لري، چې دا د نړۍ تر ټولو ستر او پرنفوذه هیواد ده، او ډېر خلک په نړۍ کې همدی جوړیږي. نو د دومره ستر نفوذ لپاره ډوډۍ برابرول یا د کار زمینه برابرول، ګوره دا یو ستر پلان، یو ستره پروژه غواړي. دغه پروژه دی په ډېرو مهمو او ښو پلانونو باندې پر مخ وړې ده. دی چې دی همیشه دی کوشش کړی داسې یو شیان جوړ کړي چې هغه ډېر ارزانه اوسي او ډېر په کم کیفیت سره په هغو هیوادونو تقسیم کړي، یا هغو هیوادونو ته یې ولیږي چېرته چې چاته د کیفیت ارزښت دومره نه وي، هغوی یوازې وایي چې زه دغه شی باید ولرم. هغه دي غریب هیوادونه او جنګ ځپلي هیوادونه، لکه افغانستان، لکه سومالیا، لکه دغسې افریقایي بعضې هیوادونه، یا په اسیا کې هم یو تعداد هیوادونه شته چې دغسې شیان ورته ضرورت ده، او دوی ته دغسې هیوادونه ضرورت دي. که چېرته لکه دغه نور اروپایي ملکونه یا د نړۍ نور ملکونه چې دي هغوی غوندې پرمختګ کوي، د چین شیانو ته دومره ضرورت ونه لري، په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، په خپل ځان باندې بسنه وکولی شي. نو د چین ډېرې کمپنیګانې په ټپه درېږي، او چین د کاري ستونزو سره مخ کېږي، کارګرې بېکاره کېږي. نو خلک شاید په حکومت نیوکې وکړي چې موږ بېکاره شو. نو په همدې خاطر د چین حکومت چې ده یوازې په
ترهګرو کې خپل پیسې انویسټمنټ کوي، هغه ځای کې یوازې خپل پیسې لګي، خپل پوز چیرته نه لیږي. دوی همیشه ترهګر سپورټ کوي خو د پردې تر شا د دې لپاره چې د دوی د هیواد کار او بزنس روان وسی. که هغه هیواد پرمختګ وکړي له دوی نه دومره شیان نور نه غواړي لکه څومره چې دم ګړۍ ته غواړي. د ډېرې کمپنیګانې کولی چې په ټپه ودرېږي، که په ټپه هم نه درېږي نو کولی شي هغه د کار سطح یې راټیټه شي، د کارګرو سطح یې راټیټه شي. نو په همدې خاطر باندې چین هم هر کال میلیارډونه یورو په همدغه ترهګریز سیستم باندې لګوي تر څو دوی وکولی شي خپلو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي، خپل هیواد د پرمختګ طرف ته ویسي. که کتلې مې دغه اخرو 20-30 کلونو کې چین ډېر زیات پرمختګ کړی ده، دومره پرمختګ کړی چې اوس د نړۍ سوپر پاورونو کې راځي. یوازې اټومي وسلو کې امریکا وروستې مخکې دي، که نه نور په هر څه کې چین برلاسی ده. چین د نړۍ تر ټولو ډېر پوځ لري، چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی پوځ لري، چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی اقتصاد لري، دمګړی ډېر وګړي لري، وګړي په کار باندې دي. چین ښه ارزښت لري اوس نن سبا په نړۍ کې، خلک ورته احترام لري او میلیونونه خلک ورځي هر کال د چین نه لیدنه کوي، تورست ورځي. نو په دغه سیستم کې چین ډېر پرمختللی ده او د همدغه یوازینۍ د دوی د حل لاره چې ده دوی په جګړو کې ځان ډایرکټ نه ښکېل کوي، ولې ان ډایرکټ بیا دوی کولی شي چې مثال د پردې تر شا پورې اقتصادي جګړې په افغانستان یا په لیبیا یا هم په نورو هیوادونو کې چې هلته اقتصاد ضعیفه ده، دوی په همغه هیوادونو کې دغه جنګ همداسې روان ساتي تر څو خلک مجبور سي چې په کم کیفیت باندې هغه شیان ترلاسه کړي. ځکه خلک غریب دي، پیسې نه لري، نو په کم کیفیت چې هغه شیان ترلاسه کوي هغه یوازې په چین کې جوړېږي او چین نه ورته راځي، نو د چین د پرمختګ سبب ګرځي. نو هیله ده چې معلومات مو ترلاسه کړي، ویډیو مو خوښه شوې وي په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ، لاروی له ځان سره فالو کوئ. تر بلې ویډیو الله مو مل او ملګری شه، د خدای پام.